بسم الله الرحمن الرحیم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم پر تقوا ولاړه کورنۍ. قدرمنو اوریدونکو، حاجیان له کعبې طوافونه کوي، له خپل رب څخه د بښنې دعاوې غواړي. لمر هم تیز او ګڼه ګوڼه هم زیاته ده. یو یمني سړي خپله مور په شا کړې ده، ستړی ستومانه او خولې پرې ورماتې دي. د ده عمر خوړلې مور له ناستې ولاړې وتلې ده او زوی یې پرې د کعبې طوافونه کوي. زوی د خپلې مور خدمت خپله دنده ګڼله او باید وی هم ګڼي، ځکه دا همدغه مور وه چې خپل زوی یې 9 میاشتې په نست کې وګرځاوه او بیا یې شاوخوا 3 کاله په غیږ کې وپاله او د خپل زوی په روزلو کې ډیرې تنګسې، بېخوبي او نورې ګڼې ستونزې تېرې کړې. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه د کعبې تر څنګ ولاړ دی. دغه یمني سړي پرې سلام وکړه او له سلام وروسته یې وار له واره وویل، ما خپله مور په شا کړې ده او د کعبې طواف پرې کوم. آیا په دغه کار سره ما د خپلې مور حق ادا که؟ حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه ورته څه وایي؟ زما دې پر هغه ذات قسم وي چې زما روح او تنې په لاس او واک کې دی، تا په دغه کار سره د خپلې مور د هغو ساګانو د یوې حق هم نه دی ادا کړی چې ستا مور ستا د زیږون پر مهال ویستلی دي. ستا دغه ټوله ستړیا او سختي ستا د زیږون پر مهال ستا د مور د یوې اخیستلې شوې ساه سره هم برابر نه ده. نو راشه ګرانه ځوانه او ګرانې خورې واوره چې تا خپل مور او پا خپل پلار سره څه کړي دي. آیا که ته خپل د مور خبره ونه منې، د خپل مور او پلار خدمت ونه کړې، الله به تا سره څه معامله کوي؟ هغه یمني په سخته ګرمي کې په سخته ګڼه ګوڼه کې د خپله مور په شا کړې ده او د کعبې طوافونه پرې کوي او عبدالله ابن عمر ته وایي چې آیا په دې سره ما د خپلې مور حق ادا که؟ عبدالله ابن عمر ورته وایي چې نه، هیڅکله نه. هغه یوه ساه چې ستا د تولد او د زیږون په حالت کې ستا مور ویستلې ده، د ستا دا ټول کار د هغې یوې ساه بدله نشي جوړېدلی. نو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپلو مورګانو او میندو خدمت په خلاصه سینه او په اخلاص سره وکړو. هله به زموږ کورنۍ پر تقوا ودرېږي. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپلو اصحابو سره ناست، په ملا کړوپ او یو کمزوری امسا په لاس سپینګیری رسول الله ته راغی. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل زوی له بد چلنده او پر ده له شوي ظلم څخه سر وټکاوه. سړي دا خبره هم وکړه چې زوی هیڅ پروا نه ساتي او مخ یې ورڅخه ګرځولی دی. هغه سړي ویلې، ای د الله رسوله، زما زوی اوس پر ما ظلمونه کوي، خو ما ماشوم را لوی که. د هغه د مړښت او ګېډې ډکولو په خاطر مې پر ځان ډېرې ولږې تېرې کړې. د هغه د آرامتیا او سوکالي په خاطر مې ډېرې سختي وګاللې، خو کله چې ستر او لوی شه زما حق یې رانه که، له ما سره بد چلند او په ما یې ظلمونه پیل کړل. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل، وهل قلت فیه شیئا، آیا د هغه په اړه دې څه ویلی دي؟ سړي وویل، هو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل، ماذا قلت، تا څه ویلی دي؟ سړي وویلې چې داسې مې ویل، کله چې کوچنی وې خواړه مې درکړل، کله چې ځوان شوې خرڅه او لګښت مې درکړل، ما به چې هر څه درکړل تا به مصرفول، پر کومه شپه به چې ناروغه وې ما به ټوله شپه په ویښه رڼوله او تر سهاره به ناقراره وم. داسې ونګېره چې زه اوس تا پر ځای یم او تاسو زما پر ځای. زما سترګې اوس له اوښکو ډکې دي. کله چې ستر او خپل ځای ته ورسېدې، له تا مې چې کومه هیله درلودله هغه دې پوره نه کړه. تا زما د دې ټولو کارونو په بدل کې له ما سره بد چلند وکړه. داسې ونګېره چې ته د نعمت او د فضل څښتن یې. تا چې له ما سره د یو پلار په توګه چال چلند ونه که، ای کاش چې د یو ګاونډي په ډول سره را سره چلند او رفتار وکړي. په دې وخت کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سترګو کې اوښکې ډنډ شوې او رسول الله وویلې چې دغه هلک ما ته راولئ. صحابه کرام
رضوان الله تعالی علیهم اجمعین لاړل او پر تن غښتلی او دغه غوښن ځوان یې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راوست. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه مخامخ ځان ته ودروه، له ګریوانه یې ونیوه او ورته ویلې انت و مالک لابیک، او ستا مال ستا د پلار یاست. د حدیث په دې معنا دی چې اولاد د پلار لپاره د یو توکي او مال په څیر دی چې پلورلی او پیرودلی شي. له بده مرغه چې زموږ په ننني وخت کې او زموږ په ټولنه کې هره ورځ دا ډول په لسګونو کیسې او واقعې پیښیږي. نو قدرمنو اوریدونکو، هغه اولادونه ډیر بدمرغه دي چې مور او پلار یې په سختیو وروزي، خو کله چې ستر غښتلي او ځوان شي تر بل هر څه وړاندې د خپل رب او د هغه د خوږ نبي له لارښوونو او احکامو سرغړونه کوي، او چې کله مور او پلار زاړه شول بیا له هغوی سره بد چلند او بد سلوک کوي. ډیر د تأسف ځای دی. موږ یوازې د زړو میندو او پلرونو له بد حالته ژړا او وایویلا پرته بل څه لیدلی نشو. داسې زاړه کسان مو هم لیدلی دي چې په ځمکې پراته او د خپلو اولادونو له بد سلوک څخه یې ژړا او کړیکې کولې. موږ هم د دغو مظلومو میندو او پلرونو پر بد حالت لوی الله ته شکایت کوو. هغه عادل او منصف ذات دی او هر شکایت اوري. الله دې په دوی رحم وکړي او د دوی هغه بدو اولادونو ته دې الله رب العزت هدایت وکړي. ای کاش چې دوی له مور او پلار سره د نیکو خلکو له واقعاتو او نیک چال چلن نه ډیر څه زده کړي وای. علامه ابن سیرین رحمه الله تابعی دی. هغه به خپلې مور ته ډوډۍ تیاروله، خو له هغې سره به یې په یوه کاسه کې ډوډۍ نه خوړله. دا ځکه هسې نه چې هغې مړۍ ته د ده لاس پر اوږد شي چې مور یې خوړل او وچتول غواړي، او دا ټول په دې خاطر چې د مور په زړه کې څه تیر نشي. سره له دې چې امام احمد بن حنبل رحمه الله د اسلام یو ستر عالم او امام و، د خپلې مور به ډیر خدمتونه کول، ډوډۍ به ورته پخوله، کور به ورته جارو کولو، او د خپلې مور دا ډول نور کارونه به هم سرته رسول. تا نن څه کړي؟ د مور و پلار آزارول او د هغوی له خبرو سرغړونه کول ډیر نور ډولونه لري، خو یو څه په نمونې په ډول موږ تاسو ته ذکر کړل. د سرغړونو نورې بیلګې هم شته، لکه له خپل خالق څخه د مخلوق سرغړونه، داسې چې د الله له احکامو لرې کیدل او د تمدن او پرمختګ په نامه د نامسلمانو ټولنو تقلید کول. دغه امت لا هم پوه نه دی چې پرمختګ او تمدن یوازې او یوازې د الله تعالی په کتاب او د رسول الله په سیرت او لارښوونو کې نغښتی دی. نو پروردګار ته د دعا لاسونه لپه کوو چې دغه امت سمې لارې ته ور برابر کړي او نورو شته امتونو ته یې لارښود وګرځوي. همدارنګه قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې الله او د الله رسول دا ویلي چې مور و پلار سره نیکي کوئ، الله او د الله رسول دا هم راته وایي چې تاسو خپلولي مه شلوئ. خپل منځ کې خپل منځي اړیکې مه پرېږدئ. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان الله خلق الخلق حتى اذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا المقام العائذ بك من القطيعة. قال نعم أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت بلى يا رب. قال فهو لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقرأوا إن شئتم فهل عصيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأسمهم وأعمى أبصارهم. الله تعالی چې کله د خپل مخلوق له پنځونې او پیدایښت څخه وزګار شو، رحم او خپلولي وویل. الله دا د هغو کسانو ځای دی چې د خپلوي له نه پالنې پر تا پناه غواړي. الله ویل آیا خوښه دې نه ده له هغو سره چې تا پالي وی پالم او له هغو سره چې تا نه پالي وی نه پالم؟ رحم ویلې پروردګاره همداسې مې خوښه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې پروردګار وویل ستا غوښتنه ومنل شوه. دارنګه رسول الله وفرمایل که غواړئ نو دغه آیت ولولئ فهل عصیتم إن تولیتم أن تفسدوا في الأرض
وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. اوس آیا له تاسې نه له دې پرته نور څه هیله کیدی شي چې که قدرت په لاس درشي یا په شا واوښتلی نو په ځمکه کې به فساد حاکم کړئ او په خپلو منځو کې به خپل ولی او یو د بل سرونه به غوڅ کړئ. دوی همغه خلک دي چې الله ورباندې لعنت وکړه او هغوی یې کاڼه او ړانده کړل. همدارنګه الله په بل ځای کې فرمایي واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان علیکم رقیبا. له هغه الله نه وویریږئ چې د هغه په وسیله تاسې له یو بل نه خپل حقوق غواړئ او د خپل ولي او پیوندولو له غوڅولو نه ډډه وکړئ. رحیم ویل دا د هغو کسانو ځای او منزلت دی چې پر تا د خپل ولي د نه پالنې پناه غواړي. رحیم دغه خبره وکړه. نو اوس دا خبره ده چې آیا رحیم په خپله ژبه دا خبره وکړه که د حال په ژبه؟ معتزله وایي د حال په ژبه، اما زموږ اهل سنت والجماعت وایي چې په خپله ژبه دا خبره کړې. نو قدرمنو اوریدونکو راشئ د الله نه پناه وغواړئ او هغه کسان چې خپل ولی پرېږدي د هغو نه پناه وغواړئ او تل لپاره کوشش وکړئ چې په خپل منځ کې خپل ولی وپارئ، د الله نه پناه وغواړئ، ځکه له الله پرته بل چاته پناه وړل هم ناممکنه دي. لکه چې الله رب العزت په سورة نحل کې 98 آیت کې فرمایي فاستعذ بالله من الشیطان الرجیم. تا ته له رټل شوي شیطان څخه پناه غواړم. ځکه خو چې کله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم سحر او جادو وشو، الله تعالی دغه آیتونه نازل کړل قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس. باید الله ته پناه یوسو. د عربو مشرکانو دلیل دا و چې له الله پرته هم پناه غوښتل کیدی شي. د بیلګې په ډول د پیریانو له شر څخه د خلاصون په مخه به یې د خپلې دښتي او صحرا خدای ته پناه وړله. الله تعالی فرمایي په سورة جن کې 6 آیت کې وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. او دا چې له انسانانو څخه ځینې کسانو له پیریانو څخه د ځینې کسانو پناه غوښتله. په دې ډول هغوی د پیریانو غرور لا نور هم زیات که. موږ باید الله تعالی ته پناه یوسو، ځکه چې له الله تعالی پرته بل څوک د پناه ورکولو توان نه لري. هغه واکمن او عزت ورکوونکی ذات دی. ښایي همدا علت وي چې الله تعالی هغه کسان ملامت او ګرم بولي چې له هغه پرته د بل چا عبادت کوي. نو الله دې موږ ته توفیق راکړي چې یوازې الله ته سر د تعظیم کته کړو او د هغه عبادت وکړو. د غیر الله د عبادت نه دی الله موږ په خپل حفظ و امان کې وساتي او دا پناه په الله باندې غواړو. ځینې د تاریخ کتابونه لیکي چې یو اندونسي او اسپانیي شاعر یو پاچا ته وویل ما شئت لا ما شاءت الا قدره فاحکم فانت الواحد القهار. تاسو چې څه غواړئ هغه کیږي نه هغه چې برخلیک یې غواړئ نو واک وچلوه، ځکه چې ته یوازینی قهار او واحد القهار یې. جنایتکاره ټولواک هیڅ هم ونه ویل او خلکو هم په پټه خوله دا خبره ومنله. الله تعالی هغه شاعر ته وښوده چې یوازینی قهار ذات څوک دی. دغه شاعر دومره سخت رنځور او ناروغه شو چې ډاکټران یې په درملنې کې پاتې راغلل. دی داسې شو چې شپه او ورځ به د سپي غوندې په خپل بستر پروت و او له ځان سره به بونګېده. الله تعالی غوښتل هغه ته د قهار ذات مفهوم او معنا ورزده کړي چې بالاخره دغه شاعر له خپلې مستي راوغورځېده او په داسې حال کې چې بدن یې ډېر ډنګر شوی و دا شعر یې ووایه بعین مفتقر الیک نظرت لی فأهنتني وقذفتني من حالقي لست الملوم أنا الملوم لأنني علقت آمالي بغير خالقي. تا ته د یو وړ او محتاج کس په سترګه تا ما ته راونه کتل، تا زما سپکاوی وکړه او سپکه خبره دې راته وکړه. تاسو ته باید سپکاوی ونه شي، زه باید په سپکو سپک شم، ځکه ما خپلې ټولې هیلې او آرزوګانې له اصلي خالق او پنځوونکي پرته په بل چا پورې وتړلې. امام احمد بن حنبل نه پوښتنه وشوه چې توکل څه شی دی. هغه وویلې توکل هغه دی چې ابراهیم علیه السلام اور ته پورې نږدې کېدو کې داسې وویل حسبنا الله ونعم الوکیل. د ابراهیم علیه السلام په سیرت کې راغلي
چې هغه د یوې مرمۍ په توګه په منجنیق کې کیښودلی شو. ټولو دوستانو او خپلوانو ترې مخ وګرځوه، خو د هغه په زړه کې د الله یووالی او وحدانیت لکه د غره لوړ و. هغه هم زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم غوندې د موحدینو سر او سالار و. کله چې اور ته وغورځول شو، لا اور ته رسېدلی نه و. حضرت جبرائیل علیه السلام ورته راغی، ورته وایي چې الک حاجتون، آیا تا لپاره د مرستې حاجت شته چې زه ستا مرسته وکړم؟ حضرت ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي؟ اما الیک فلا، تا ته مې څه حاجت نشته. حضرت جبرائیل علیه السلام ورته وایي چې د رب نه دې وغواړه. ابراهیم علیه السلام ورته څه وایي؟ علمه بحالی افصح من لسانی، د الله علم زما په حال باندې دا ډیر څرګند دی زما د ژبې نه چې په خپله ژبه باندې د الله نه وغواړم. او د ابراهیم علیه السلام په ژبه باندې دا کلمات ول، حسبنا الله و نعم الوکیل. همدارنګه بدایه و نهایه لیکي چې ابراهیم علیه السلام دا کلمات لستل، لا اله الا انت سبحانک لک الحمد ولک الملک لا شریک لک. اوس هم که یو مسلمان دا کلمات لولي، الله به یې داسې ساتي د ظالم او د فاسقانو نه لکه څنګه چې ابراهیم علیه السلام یې د نمرود د اوره وساته. خو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویلې منافقینو ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. منافقانو وویل ستاسو پر خلاف لویې لښکرې راغونډې شوي دي، له هغو نه وویرېږئ. نو د دوی په اورېدو نور هم ایمان پیاوړی شو او هغو ځواب ورکه چې زموږ لپاره الله کافي دی او هماغه ډیر ښه کار جوړوونکی دی. په اصل کې ځواب دا و، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم. په پای کې هغوی د الله تعالی له نعمت او لورونې سره بیرته ستانه شول. هغو ته هیڅ رازیان هم ونه رسید او د الله له خوښي سره سم تک کولو مرتبه یې هم وموندله. الله ډیر ستر لورونکی ذات دی. د یرموک غزا وه او د خالد بن ولید کیسه په وار وار تکرار شوې ده. له هغه سره شاوخوا 3,000 جنګیالي وه، خو مخالف لورې رومي سرتیري 2,80,000 وه. کله چې جګړه پیل شوه، یو مسلمان جنګیالي خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه ته وویل رومیان څومره ډیر او موږ څومره لږ یو. خالد بن ولید وویل په الله سوګند چې زموږ شمیر زیات او د هغوی کم دی، ځکه الله تعالی له موږ سره دی. یو بل مسلمان جنګیالي وویل ای خالده، ښه به دا وي چې د اجا او سلما غرونو ته وتښتو. خالد بن ولید ویل په الله سوګند چې د اجا او سلما د غرونو پر ځای به د الله تعالی په لورې وځغاستو. حسبنا الله و نعم الوکیل. زموږ لپاره الله کافي دی او هماغه ډیر ښه کار جوړوونکی دی. جګړه پیل شوه. خالد رضی الله عنه کامیاب او بریالی شو ځکه چې الله د هغه دپاره کافي و. نو قدرمنو اوریدونکو، رحم ویلې ای الله، دا د هغو کسانو ځای دی چې د خپلوي له نه پالنې پر تا پناه غواړي، ځکه الله تعالی پر خپلولي شلونکو لعنت وایي. فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. جعفر صادق رحمه الله خپل زوی ته وایي له 3 کسانو سره ناسته ولاړه مه کوه، له فاجر او بدکاره سړي سره، ځکه چې هغه په خپلو بدو کارونو او له الله تعالی او د هغه د رسول څخه په سرغړونې له تا سره دښمني کوي. دویم د خپل ولی له شلونکو سره، ځکه چې هغوی په آسمانونو او ځمکه لعنت کړي شوي دي. دریم له بخیل سره، ځکه چې هغه ستا مهمه اړتیا هم پر تا پلوري. الله پاک له رحم سره ومنله او ویل سمه ده، تا ته د خپل ولی له شلونکو پناه درکوم. بیا الله تعالی رحم ته ویل آیا خوښه دې نه ده چې خپل ولی پالونکو سره وپالم او له نه پالونکو سره وشلوم؟ رحم ویل خوښه مې ده. بیا رسول الله وفرمیل که غواړئ دا آیت ولولئ، فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله. د دغې خبرې ټول مفهوم دا دی که تاسو پر الله تعالی کفر کوئ نو یوازې د خپل ولی پالل پاتې کیږي. دا په دې معنا ده
کله چې یو مسلمان یو بد کار کوي نور ورته وایي نور هیڅ هم نه دی پاتې نو لمونځ هم پرېږده په اصل کې نه غواړي چې پر هغه لمونځ پرېږدي خو هغه ته ګواښنه او ګوتڅنډنه کوي. الله تعالی فرمایي کله چې تاسو ایمان پرېښود نو یوازې د خپل ولی پالل پاتې کیږي او هغه هم پرېږدئ ځکه چې دغه ګناه تر ایمان پرېښودلو آسانه ده. له حضرت ابي هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې رسول الله وفرمیل ان الرحمه شجنة من الرحمن فقال الله من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته. رحم او خپلولي پالل د رحمان ذات له طرفه دي. الله تعالی وفرمیل چا چې خپلولي وپالله زه یې هم ورسره پالم او که چا ونه پالله زه یې هم ورسره نه پاللم. د الله تعالی له نامه سره د رحم یو ځای راوستل او نښلول د خپلولي د پاللو ارزښت ښیي او همدا لامل ده چې الله تعالی وایي چا چې خپلولي وپالله زه یې هم ورسره پالم که چا ونه پالله زه یې هم ورسره شلوم. له دې معلومیږي چې د خپلولي پالل څومره الله تعالی ته ارزښتناکه ده او څومره تاکید یې پرې کړی دی. په اصل کې د خپلولي پالل هغه دي چې له هغو خپلوانو سره چې له تا سره اړیکې شلوي او خپلولي نه پالي ورسره یې وپالي او پرله پسې او دوامداره ډول همدغه کار وکړي ځکه چې دا تر ټولو ښه خپلولي پالل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لیس الواصل بالمکافي ولکن واصل الذي اذا قطعت رحمه وصلها. د خپلوانو سره د اړیکو پالونکی او ټینګونکی هغه نه دی چې د خپلولي د پاللو په بدل کې خپلولي وپالي بلکې له خپلوانو سره د اړیکو پالونکی هغه دی چې د دغو اړیکو له شلونکو سره او له هغو سره چې له ده سره یې نه پالي ویې پالي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله رب العزت د ویناو مطابق عمل وکړو. نن ورځ د پلار او د زوی ترمنځ ارتباط نشته دی. د ورور او د ورور ترمنځ ارتباط نشته. د ورور او د خور ترمنځ ارتباط نشته. ترونه او تربرونه خو لا پرېږده په داسې خلکو باندې الله لعنت ویلی او داسې خلکو سره الله کله هم دوستي نه کوي. که غواړئ چې کورنۍ هم پر تقوا ولاړه شي راشئ د الله او د الله د رسول پیغام واورئ تر څو چې الله عزت د دنیا او د آخرت درکړي. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوند نیکمرغه ښاد بریالي او کامیاب.